سلام مینه او درناوی ټولو با احساسه زده کړیانو ته رب دې وکړي چې ټول به ښاسته وي او د صحت جامې به مو ورته وي. درنو زده کړیانو یو ځل بیا زه صفت الله سحر تاسې ته په نوي درس کې حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې د ماډرن ژورنالیزم په دغه مضمون کې په دغه وخت یا په دغه ساعت کې تاسې د داسې یو څه څخه خبر اوسئ چې ستاسې په ورځني ژوند کې د نوي نوښت سبب اوسي. راساً راځو درس ته او تاسې هم قلم او کتابچه راواخلئ تر څو په درس کې چې کوم مهم نقاط دي هغه له ځانه سره ولیکئ او په آینده ژوند کې به مو په کار راشي. تاسې هم قلم او کتابچه راواخلئ. د نن ورځې موضوع زموږ ستاسې رسنۍ او د هغه ډولونه دي. ډېره یوه جالبه موضوع ده. موږ او تاسې رسنۍ تعقیبوو، راډیو اورو، په څنګ کې تلویزیون اورو، د دې تر څنګ یې آنلاین برنامې ډېرې تعقیبوو، لکه مثلا په فیسبوک کې، یوټیوب کې، مثلا کې نورو پلټفارمونو کې موږ چې دی مختلفې خپرونې تعقیبوو. راځو رسنۍ پیژنو. په افغانستان کې د رسنۍ څومره ډولونه دي. تاسې مخکې د ده نه د رسنیو په ډولونو باندې پوهه وئ او که نه اوس ځان پوهه کوئ. نو دا ټول په همدغه درس کې وایو او انشاءالله د دې درس په تعقیب سره به ډېری وروڼه او خویندې د ډېر څه څخه خبر اوسي. راځو نن موږ رسنۍ او د هغه ډولونو په نوم باندې عنوان مطالعه کوو. موږ او تاسې څلور ډوله د رسنیو ډولونه وایو. شاید کیدای شي د رسنیو ډولونه سخت زیات وي، خو ولې موږ او تاسې دلته یوازې څلور ډولونه راغستي چې هغه په عمومه کې د رسنیو ډولونه دي، په عمومي ډول باندې د رسنیو ډولونه دي. دویم چې دی هغه د حالت له مخې د رسنیو ډولونه دي. دریم د نشراتو د پالیسۍ له مخې د رسنیو ډولونه دي. او څلورم چې دی د جغرافیایي موقعیت له مخې د رسنیو ډولونه دي. دا موږ انشاءالله په دغه درس کې او تاسې هم تر اخره پورې اوسئ او یو څه ترېنه زده کړئ. لومړی راځو په عموم کې یا په عمومي ډول باندې د رسنیو ډولونه. موږ او تاسې دوه ډوله رسنۍ تعقیبوو، یو ټولیزې دي یو ټولنیزې دي. راځو ټولیزې رسنۍ څه ته ویل کېږي او ټولنیزې رسنۍ څه ته ویل کېږي. اول چې شی وایو ټولیزې رسنۍ. ټولیزې رسنۍ هغه رسنیو څخه عبارت دی چې یوازې موږ او تاسې د هغه رسنیو پروګرامونه، خپرونې، ترڅنګ اطلاعات او معلومات د رسنۍ څخه تعقیبوو او کولی شو چې معلومات یوازې د یو اړخ څخه تعقیب کړو چې هغه د رسنۍ د خوا نه ورکول کېږي یا وړاندې کېږي، خو اما موږ نشو کولی چې هممهال هغوی ته فیډبیک ورکړو. لکه مثلا موږ ورته ویو چې وروره دا خپرونه دي یا خبریال صاحب یا مثلا د رسنۍ هغه مرکزي چې کوم ډایرکټر دی هغوی ته موږ پیغام ولیږو چې استاد محترم یا ډایرکټر صاحب ستاسې دا خپرونه په دې رقم باندې په دغه ځای کې مشکل و یا مثلا موږ د دې په اړه باندې دغسې دریځ لرو. موږ نشو کولی چې هممهال هغوی ته ځواب ورکړو. د دې ډولونو څخه بیا چې شی دی راډیو ده، تلویزیون دی او ورځپاڼه ده. ګورئ کله چې تاسې د راډیو څخه خپرونه اورئ نو عملا رسنۍ نه تاسې نشئ کولی چې هغه خپرونه په جریان کې تاسې ورته چې دی مثلا یو څه ووایئ چې ستاسې دا خپرونه داسې ده. خو کله چې د راډیو څخه خپرونه یا اطلاع خپرېږي یوازې د یو اړخ له طرفه وي، یعنې موږ نشو کولی چې بېرته ځواب ورته ورکړو. همداشان تلویزیون نه هم که خپرونه خپرېږي په دوه رقمونو په دې باندې خپرېږي، یا به ثبتي خپرونه یا به چې دی ژوندۍ یا روانه خپرونه. نو موږ نشو کولی چې په دې کې هممهاله خپل نظر ورکړو. بل چې دی ورځپاڼه ده. ورځپاڼه تاسې ټولو ته معلومه ده چې په چاپي ډول باندې خپرېږي او موږ نشو کولی چې ورځپاڼه هغه ډایرکټر ته هممهاله ځواب ولیږو چې مثلا ستا په دې ورځپاڼه کې دا څه غلط دي او دا سم دي هممهاله، یعنې ځکه پکې ورځپاڼه راوړل کېږي. یعنې دا چې دی ټولیزې رسنۍ دي. بیا د دې او دې ترمنځ فرق دی. اوس راځو په دوهم ډول کې هغه ټولنیزې رسنۍ. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا موږ تاسې ورسره په ډېره ورمانه برخه اچوي یا ورسره اشنا یو. موږ تاسې روزانه انټرنیټ کاروو. دا اوس مهال تاسې زما دغه یوټیوب ګورئ، دا د ټولنیزو رسنیو هغه یو ډول دی چې هغه عبارت د واتساپ څخه دی. همداشان یوټیوب دی، تاسې زما ویډیو په یوټیوب باندې ګورئ او څه ترې زده کوئ. نو دا په خپله چې شی دی ټولنیزې رسنۍ دي. یعنې ټولنیزې رسنۍ هغه رسنۍ دي چې هممهاله موږ کولی شو چې خپلې هغه خبرې یا مثلا معلومات اطلاعات چې موږ تاسې غواړو د رسنۍ ډایرکټره پورې په سم کې د رسنۍ
هغه مخاطب چې کوم دی نو ته چې معلومات رالیږي هغوی ته په وخت سره په شکل باندې لیږلی شوی په هممهاله موږ وکولی شو چې د کمنټ په شکل باندې یا مثلا د میسج په شکل باندې هغوی ته موږ اطلاع ورکولی شو. د دې ډولونه بیا سخت زیات دي چې ډېرو یادونه به په دې درس کې ستونزمنه وي، خو ما یو څو راغستي چې هغه عبارت د اولنی فیسبوک دی، یوټیوب دی، انسټاګرام دی. موږ کولی شو چې په دې باندې مختلفې خپرونې ورکړو. مختلفې رسنۍ شته، بي بي سي، په څنګ کې وایس اف امریکا، په څنګ کې چې دی نورې ډېرې رسنۍ دي چې هغوی په فیسبوک باندې خپل پیجونه لري، په څنګ کې چې دوی ویبسایټونه لري او د هغه له لارې خلکو ته اطلاعات او معلومات لیږي. نو دا د دې سبب شوی دی چې سوشل میډیا کې هممهاله نظر ورکول او نظر اخیستل دا په ښه شکل سره ترسره کېږي. په عمومي ډول په دوه ډوله باندې مې یادونه وکړه، ټولیزې او ټولنیزې رسنۍ. انشاءالله په دې برخه باندې به ښه صحیح پوهه شوي یاستئ. راځو دوهمې برخې ته، یعنې د رسنیو د ډولونو هغه دویمه برخه، هغه عبارت د حالت له مخې د رسنیو ډولونه. دا وایو چې آیا د حالت له مخې رسنۍ څو ډوله باندې دي. د حالت له مخې رسنۍ چې دی بیا په 3 ډوله باندې دي چې هغه عبارت د برقي رسنۍ ده، غیر برقي رسنۍ دي او ډیجیټل رسنۍ دي. دا انشاءالله تاسو ته درپېژنم. اولنی چې دی برقي رسنۍ. برقي رسنۍ هغه رسنیو ته ویل کېږي چې په انرژۍ باندې کار کوي، یعنې د برق په واسطه باندې کار کوي، چې هغه راډیو ده. په راډیو کې ټرانسمیټر په څنګ کې چې دی مایکونه یا نورې برخې، حتی د انتن برخه چې مثلا موږ او تاسې ته امواج رالیږي او بیا یې راډیو چې دی الکترونیکي امواج بیرته په څپیزو یا غږیزو امواجو باندې بدلی. نو دلته دا ټول د انرژۍ په واسطه باندې جریان مومي. که چېرته انرژي نه وي هېڅکلین امکان نه لري چې رسنۍ نه د اواز په څنګ کې خپرونه یا مثلا خبرونه یا نور اطلاعات دې تر موږ پورې راورسېږي. نو په همدې اساس باندې د دې ډولونه دي، راډیو دی، تلویزیون دی، په څنګ کې نورې ډېرې برخې شته دي، خو اما دوه مشخصې برخې چې ډېرې مشهورې دي هغه عبارت د راډیو او تلویزیون څخه دی. بل غیر برقي رسنۍ دي. غیر برقي رسنۍ چې دی هغه یوازې ورځپاڼې، مجلې، جریدې، ونیزې، هممهالنۍ، په دې ترڅنګ ډېرې نور کتابونه. نو دا هغه رسنۍ دي چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو. دریم چې دی ډیجیټل رسنۍ دي. ډیجیټل رسنۍ یا سټلایټي رسنۍ یا انټرنیټي رسنۍ. تر ډېره دغه رسنۍ په انټرنیټ باندې کار کوي، یعنې موږ نشو کولی که چېرته برق شتون ولري او انټرنیټ شتون موږ سره ونه لري نو موږ نشو کولی چې هغه تعقیب کړو. یعنې شرط یې څه شی دی؟ برق به هم تا سره وي، برق سره به تر څنګ تا سره به انټرنیټ شتون ولري. که چېرته انټرنیټ ته شتون در سره نه وي نو ته نشي کولی چې هغه ډیجیټل رسنۍ ته تعقیب کړي. نو که چېرته ته د ډیجیټل رسنیو د تعقیب لپاره کار کوي یا مثلا ډیجیټل رسنۍ پېژنې نو هغې دپاره باید ته انټرنیټ ضروري ولري. نو بیا د هغه نه وروسته هغه رسنۍ له تا سره کار کوي چې د دې ډېر مثالونه بیا هم شته دی، خو زموږ او ستاسې هیواد چونکې ډېر غریبي او په څنګ کې د نورې نړۍ څخه په ډېره لرې ساحه کې، یعنې د پرمختګ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې دی. دا رسنۍ شاید که په افغانستان کې واورېدل شي یوازې په نورو ژبو باندې دي، یعنې په دې ژبو باندې فعالیت نشي ترسره کولی. اوس راځو په دریمه برخه کې د دې درس انشاءالله په دوهم راوند باندې یا په د درس هغه د رسنیو د ډولونو په دوهم حالات، یعنې د حالات له مخې د رسنیو ډولونه په دې باندې به پوهه شوي یاستئ. اوس راځو درېیمې برخې ته، یعنې د نشراتو د پالیسۍ له مخې د رسنیو ډولونه. اول چې شی دی دولتي رسنۍ دي. دولتي رسنۍ هغه رسنۍ دي چې یوازې د امتیاز خاوند په څنګ کې سپانسرډ یا مثلا د خپرونو یا په څنګ کې د نشراتو چې کومه خرچه ده یا مثلا یو څه دي هغه دولت لخوا نه ورکول کېږي، یعنې دې ته دا عبارت د دولتي رسنیو څخه دی. تر ډېره دغه رسنۍ چې دی عموما دولتي راپورونه، په څنګ کې دولتي غونډې، په څنګ کې اطلاعات، معلومات، یوازې د دولت پورې تړلي معلومات تر خلکو پورې رسوي، عبارت د دولتي رسنیو څخه دی. دویم چې دی هغه ازادي یا خپلواکې رسنۍ دي. دا نو بیا هغه رسنۍ دي چې په نړۍ کې یې کچه ډېره کمه ده، ولې په افغانستان کې خو بېحاله ډېره کمه ده، ځکه چې
د نوي بدلون سره خو بېحاله زیاته کمه شوې ده. نو ازادې رسنۍ عبارت له هغه رسنیو څخه دی چې یوازې د امتیاز خاوند خپل ځان دی. یعنې رسنۍ کولی شي چې خپل ځان په خپله باندې سپانسرډ کړي، یعنې اعلانات اطلاعات په څنګ کې هغه د مالیاتو کومه برخه چې ده یا مثلا د خرچ کومه برخه چې ده په خپله باندې برابرولی شي، نه چاته اړتیا لري او نه د چا نه د دې تمه توقع لري چې تر څو په راتلونکي کې یو څه ورکړي. دا رسنۍ بیا تر ډیره په د رسنۍ په ډګر کې تر ټولو غوره رکن حسابېږي، ځکه موږ او تاسې که فکر وکړو ازادې رسنۍ بیا هغه رسنۍ دي چې هغه نه د دولت پروا کوي، نه بیا چې دی د عامه خلکو پروا کوي، نه د ګوند نه د ډلې ټپلې پروا کوي. هغوی خپل فعالیتونه په څنګ کې چې دی خپل نشرات په ډېر ښه شکل باندې د بیان ازادۍ یا مثلا د ډیموکراسۍ په شتون کې یا مثلا آزاد ډول باندې چې دی خپل نشرات تر نورو پورې وررسوي. نو دغه رسنۍ عبارت د آزادو رسنیو څخه ده. بل راځو دریم برخه کې یا مثلا د نشراتو د پالیسۍ له مخې د رسنیو ډولونو هغه دریم ډول ته راځو چې هغه عبارت د ګوندي رسنیو څخه دی. ګوند یا ډله ټپله یا مثلا موږ او تاسې چې هر څه ورته وایو خو اما ګوندي رسنۍ یعنې تاسې د ګوند د نوم سره به اشنا استئ. ګوندي رسنۍ هغه رسنۍ ته ویل کېږي چې د یوې ډلې په څنګ کې د یوې برخې د ټولنې د هغه پورې تړلي او یوازې هماغوی ته نشرات کوي چې تر ډیره پورې د دې رسنیو هدف چې دی د خلکو دغه ګوند کامیابي ده، په څنګ کې چې دی خپل ځان سپینوی دی او د یو شخص په څنګ کې چې دی د یو چا په کارونو باندې چې دی د ښه او بدو ترمنځ د توفیر کولو لپاره خپل نشرات کوي. نو دغه رسنۍ یوازې بیا په افغانستان کې خو بېحاله زیاتې محدودې دي او په افغانستان کې د دې رسنیو شتون تر ډیره ستونزمن شوي هم دي. نو موږ او تاسې دلته د نشراتو د پالیسۍ له مخې په رسنیو ډولونه ویلي چې هغه ول دولتي رسنۍ دي، بل ازادې رسنۍ دي، بل ګوندي رسنۍ دي. انشاءالله په دې برخه باندې به هم ښه صحیح پوهه شوي وئ. که چېرته تاسې ته په درس کې ستونزه وه، په درس کې پوښتنه وه، حتما ما نه پوښتنه کولی شئ په ګروپ کې، ځکه زه ستاسې د پوښتنو لپاره ډېر خوشحاله یم چې تاسې زما نه پوښتنه کوئ. په څلورمه برخه کې موږ له ځانه سره څه لرو؟ د جغرافیایي موقعیت له مخې د رسنیو ډولونه. نو د جغرافیوي موقعیت له مخې یعنې د جغرافیوي هغه ځای له مخې رسنۍ چې دی بیا په مختلفو برخو باندې دي چې هغه عبارت اول د نړیوالې رسنۍ دي. نړیواله رسنۍ هغه رسنۍ ده چې دوی په ټوله نړۍ کې خپل اطلاعات او معلومات لري، خو دغه رسنۍ په هر هیواد کې په هر ځای کې خپل نشرات د سیمې خلکو ته په کتو سره کوي. مثلا په افغانستان کې د BBC نشرات، په افغانستان کې د وایس اف امریکا نشرات، په افغانستان کې د نورو رسنیو هغه معلومات اطلاعات چې په مختلفو بڼو باندې دي چې یعنې موږ کولی شو چې د هغه نه معلومات کې په انټرنیټ باندې په انټرنیټي بڼه باندې ترلاسه کوو چې فیسبوک دی، انسټاګرام دی، یوټیوب دی، په دې کې ترلاسه کوو. او همدې ترڅنګ که موږ تاسې راډیو اورو نو د BBC راډیو څخه خبرونه هم خپرېږي، معلومات هم خپرېږي. نو دا په نړیواله کچه باندې دغه خبرونه د یوې سیمې یوې ساحې لپاره وړاندې کېږي. دویم چې دی ملي رسنۍ دی. ملي رسنۍ هغه رسنۍ دي چې تر ډیره په یو هیواد پورې تړلي نشرات او معلومات تر خلکو پورې رسوي. مثلا په افغانستان کې ملي تلویزیون، په افغانستان کې طلوع تلویزیون، په افغانستان کې چې د شمشاد تلویزیون، دا هغه رسنۍ دي چې یوازې په ملي کچه باندې خپلې خپرونې کوي. شاید کیدای شي ځینو سره پوښتنه پیدا شي چې شمشاد نړیوال تلویزیون استاد دلته دا خو نړیوال شو، څه حساب دی؟ ګوري تاسو ته ما په خبرو کې یاده وکړه چې نړیوالې رسنۍ هرې سیمې ته په کتو نشرات کوي. مثلا په BBC کې که چېرته موږ تاسې فکر وکړو په BBC کې مختلفې ژبو دپاره چې دی نشرات کېږي، ولې ملي رسنۍ یوازې د هېواد په ملي ژبو باندې خپل نشرات کوي او د هغوی نخوا د دوی یا وس نه رسېږي یعنې د نشراتو هغه ساحه تر یو هېواده پورې نور د هغه نخوا د نشراتو کولو حق نه لري او یا مثلا توان یا طاقت نه لري. نو عبارت د څه شي نه دی؟ هغه د ملي رسنیو نه دی چې د هېواد په کچه باندې نشرات کوي. دریم چې دی هغه ولایتي رسنۍ دي. دغه رسنۍ تر ډیره پورې د ولایت په مرکزونو کې په څنګ کې تر ډیره د ولایت په مقامونو تر څنګ
په ښارونو کې او په یو ساحه کې خپل نشرات کوي. دغه رسنۍ بیا یوازې د یو ښار یا مثلا د یو ولایت پورې تړلي نشرات کوي. دوی نشي کولی چې مثلا د کندهار نه نشرات تر ننګرهاره پورې وکړي یا مثلا د ننګرهار نه تر هراته پورې نشرات وکړي. یعنې دا وړتیا یا مثلا توان دی نه لري چې دومره نشراتو هغه ساحه وړاندې کړي. خو دغه رسنۍ بیا په مختلفو برخو کې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شته چې موږ او تاسې د دې شاهد یو. که چېرته موږ ننګرهار ته سترګې واچوو، په ننګرهار کې بیا ډېرې زیاتې وي چې هغه عبارت د شرق وه، څنګ کې چې دی دوست راډیو وه، مرام راډیو وه، د دې تر څنګ چې دی مختلف انعکاس راډیو وه، یعنې ډېرې وې. ولې بیا د دې تر څنګ چې دی په لغمان کې هم ډېرې رسنۍ وې چې رغون دی، کاون غږ دی، په څنګ کې چې دی سولارمان ده، د دې تر څنګ ډېرې نورې رسنۍ دي. په هر ولایت کې بیا د دې برخو باندې انشاءالله تاسې خپله پوهېږي چې په هر ولایت کې هغه د ولایتي رسنیو شمېر څومره ډېر دی. نو انشاءالله په درس باندې به ډېر ښه پوهه شوي وئ. که چېرته درس کې ستونزه وه، په درس کې پوښتنه وه، په درس کې یا بل څه وه، حتما راته په کمنټ کې په څنګ کې کولی شئ چې زموږ درسي ګروپونه تاسې ما ته خپل فیډبیک راولېږئ. تاسې ما ته ووایئ چې استاد محترم دا درس باید داسې ترشریح شي. زه له تاسې سره خوښ او خوشحاله یم چې تر څو هماغسې تاسو ته درس وړاندې کړم. دا و د نن ورځې درس چې ما صفت الله سهار تاسې ته وړاندې کړ. تر بل درس ما ته اجازه راکړئ. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.